در سال 1447 هجری قمری به تعداد 10,000 اتباع خارجی و حدود 8 میلیون افراد داخلی از ساحات تفریحی و جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی بازدید نموده است. در سال 1447 هجری قمری برای 800 شرکت سیاحتی و زیارتی جواز فعالیت توزیع شده. جواز فعالیت 600 شرکت تمدید و جواز فعالیت 80 شرکت که مخالف قوانین بوده لغو شده است. همچنان طی همین مدت از فعالیت 1958 شرکت‌های سیاحتی و زیارتی در کابل و از فعالیت 855 شرکت‌های دیگر در ولایت نظارت مداوم صورت گرفته است. اسلامی او فرهنګي ارزښتونو د ترویج په موخه له رسنیو سره ګڼې غونډې ترسره شوې. په دې موده کې 14 رادیوګانې، یوه پاڼه، 15 چاپي رسنۍ او 2 خبري اژانسونه، 90 یوټیوب چینلونه او 20 فرهنګي بنسټونو ته د فعالیت جوازونه ورکړل شوي. همدارنګه د 2 تلویزیونونو، 9 رادیوګانو، 4 چاپي رسنیو او 12 فرهنګي بنسټونو د فعالیت جوازونه هم تمدید شوي.